د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تایید کړي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اړوند د شاکوټ په سیمه کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او د پاکستاني پوځ ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. نوموړي ویلي چې دا جګړه د ډیورند کرښې په اوږدو کې رامنځته شوې او طالبان د خپلې خاورې د دفاع په موخه په جګړه بوخت دي. د هغه په وینا د طالبانو ځواکونو د سرحدي سیمو په بشپړ کنټرول ته ژمن دي او اجازه به ورنه کړي چې پر افغان خاوره برید وشي. د طالبانو امنیتي سرچینې وایي چې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د پاکستاني ځواکونو له لورې د سرحدي سیمو پر ځینو پوستو تحریکات زیات شول. سرچینې زیاتوي چې دواړو لورو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو کارول کیږي او نښته لا هم روانه ده. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شاکوټ او شاوخوا سیمو کې د درنو وسلو غږونه اورېدل کیږي او د جګړې له امله د خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده. د سیمې ګڼ شمېر کورنۍ اړ شوي چې خپلې کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د جګړې له امله بازارونه او عام تګ راتګ چارې اغېزمنې شوې دي. ولسي وګړي اندېښنه څرګندوي چې که جګړه نوره هم وغځېږي نو بشري ستونزې به زیاتې شي. تر اوسه د دواړو لورو لخوا د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. طالبانو ویلي چې د جګړې په اړه به وروسته رسمي معلومات له رسنیو سره شریک کړي. بل لور ته پاکستاني چارواکو د دې جګړې په تړاو تر اوسه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د اسلام آباد چوپتیا د سیمې د خلکو او سیاسي شنونکو اندېښنې زیاتې کړي دي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.